د غم وریځ چې مې د سترګو په اسمان ناشي یره مې واخلي سینه چرته باران ناشي درمانه کور کې چې زما د واده ذکر وشي زمونږ په چم کې یو جینۍ باندې پیریان ناشي یو ملګري وي د کار نه ستړی راغلی وه وي کور والا ته مې وویل چې چای ډېره پخه ده نو هغې راته وویل چې تا څه ګاډي ده فریزه له خپله پخه ده یاره مې داسې یو لرګی پروت و هغې ته مې لاس کوئ د پتیلې د لاندې مې که دوه کپه چای مې پخه کړی یو هغې وڅښله یو ما مطلب مې دا دی چې د واده هلک ته دې مبارک وي او څه شیونه به تاسو ته ډالۍ کړو مطلب د خوشحالۍ موقع ده او زموږ شعرونه خو ټول د غم لړلي وي او تاسو ټول ته دې دغه شعرونه ډالۍ کړي چې دا کتاب مې نن چاپ شوی دی مبارک شي مطلب نږدې ورځو کې تاسو بیا عرضه یې ترلاسه کولی شئ چې بیا څه جواز نو د ولي جینۍ پانغري که جړېدلې جینۍ ستا د غوږونو والی چېرته لاړې د غربت بلا خوړلې بیا څه جواز نو د ولي جینۍ پانغري که جړېدلې جینۍ ستا د غوږونو والی چېرته لاړې د غربت بلا خوړلې جینۍ ای لیونۍ غاړه دې ولې کېښوه ستا زه پیرزو شومه په بلې جینۍ لیونۍ غاړه دې ولې کېښوه ستا زه پیرزو شومه په بلې جینۍ تا په خپل حق کې ورته هېڅ ونه وې کله چې روڼو دې وژلې جینۍ تا په خپل حق کې ورته هېڅ ونه وې کله چې روڼو دې وژلې جینۍ او یوه زرې دې کې څه شرم دی راکړه چې زه یو سم ښځلې جینۍ یوه زرې دې کې څه شرم دی راکړه چې زه یو سم ښځلې جینۍ او زوی مې یې وکړه د تپوس د خوښې لور ته یې ووایي کېنغلې جینۍ تپوس د خوښې لور ته یې ووایي کېنغلې جینۍ ویې د قسمت فیصلې بره کېږي د پیر بابا زیارت ته تللې جینۍ د قسمت فیصلې بره کېږي د پیر بابا زیارت ته تللې جینۍ رور له تا باندې بدل کړی دی که په سوره کې راغلې جینۍ رور له تا باندې بدل کړی دی که په سوره کې راغلې جینۍ درمانه ما ته خو بې روره ښکاري په جینکو کې ناسته بلې جینۍ شپه ده انسان نشته بیخي په لاره شپه ده انسان نشته بیخي په لاره وایم په ځان یا کرسي په لاره توبه ده لاره او بغیر له یاره توبه ده لاره او بغیر له یاره ما خو به مړ کړي خاموشي په لاره زه یو مزدور سهار ژوندی وینم ماښام یو بلې پورته ځي په لاره زه یو مزدور سهار ژوندی وینم ماښام یو مړی پورته ځي په لاره سړی اواز کوي خواږه خرڅوي یو غریب خپل ماشوم وهي په لاره سړی اواز کوي خواږه خرڅوي یو غریب خپل ماشوم وهي په لاره ما پیروان شوي دوه نومونه وژني یو چینار مخې له راځي په لاره ما پیروان شوي دوه نومونه وژني یو چینار مخې له راځي په لاره او په سپینه ږیره به مې څوک همسا شي درمانه څوک به مې بوځي په لاره ارشاد جی ارشاد د ګاډي تک ته دومره لاره نه وه خو ما سره یوه کال لاره نه وه د کرس کار به اختر به تېر شو زما جوړه به لا تیاره نه وه د ګاډي تک ته دومره لاره نه وه خو ما سره یوه کال لاره نه وه د کرس کار به اختر به تېر شو زما جوړه به لا تیاره نه وه په خپلو وینو چې سینګاره شوله هغې جینۍ کره هنداره نه وه په خپلو وینو چې سینګاره شوله هغې جینۍ کره هنداره نه وه خبرې بیا پسې فتوه جاري شوه یوه کافره مزلزاره نه وه خبرې بیا پسې فتوه جاري شوه یوه کافره مزلزاره نه وه او بیا داسې وشو چې ما زهر وڅښل ما سره بله یوه لاره نه وه بیا داسې وشو چې ما زهر وڅښل ما سره بله یوه لاره نه وه درد ورسره و خو درمان یې نه و لا جوړه شوې ده په هره نو دا اخري ارمان که غار ته لاړم اوس دا دی دلته وم چې چېرته لاړم صحرا ته لاړم که غار ته لاړم اوس دا دی دلته وم چې چېرته لاړم چا رانه رانه کړې د زهر ګولۍ اخر مجبور شوم سمندر ته لاړم چا رانه رانه کړې د زهر ګولۍ اخر مجبور شوم سمندر ته لاړم دا ستا زړه مې پټوي نه شوه
ځکه د بلې دنیا سر ته لاړم دا ستا زړه پټنه مې نه شوه ځکه د بلې دنیا سر ته لاړم ما به په دې حال کې ونه پېژنې ځکه د خپلې کوڅې ورته لاړم درمانه کله چې د بل شوه کلي ته لاړم بیا به درته راغلم